بدلون. د پولیس رادیو سلسله واره رادیویی ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې. د بدلون ډرامې په 13 برخه کې تاسو واوریدل چې تورګل او سپینګل یو خوا د پولیسو یو سلونه شمیرې ته زنګ وهلی و او بلې خوا یې په اسلم باندې دعوه وکړه چې د قدس ماما په غیبېدو کې لاس لري. بل طرف ته حمید د جمال سره د زبیر د راخوشي کېدو په هکله خبرې کولې چې دغه وخت ورته زنګ راغی او ورته ویل چې د مجید درک ولګېده. مجید هم خوشحال شو او اندېښمن هم شو چې په ورور یې څه شوي دي چې خبرې نشي کولی. اوس به واورو چې ګلدین او قاری شفیق د قدس ماما د ورکېدو په هکله څه نظر لري. السلام علیکم امیر صاحب. وعلیکم السلام. څنګه یې ما خواته راغلی؟ خیرات خو ده؟ خیرات خو نه دی قومندان صاحب، ځکه دې خواته راغلم. خدای دې خیر پېښ کړي. څه پېښه شوې ده؟ هو د امنیتي ارګانونو د واتساپ ګروپ کې یو پیغام راغلی د پولیسو شمیرې 119 څخه، لکه چې تا ګروپ نه دی کتلی. نه مې دی لیدلی، زه لږ نورو کارونو کې مصروف وم ځکه. قومندان صاحب ته یې ورې چک کړه، خپله به پوه شي چې څه خبره ده. سمه ده. اوهو دا خو کوم څوک ورک دی؟ هغه هم بیا د قدوس په نوم؟ بالکل همدا خبره ده، سړی ورک شوی دی او هغه هم زموږ په ساحه کې. دا لا څه کوي چې دا سړی د دهقان سره له کوره وتلی او څوک پرې خبر شوي هم نه دي. بیا نو ګورې څه ته ځانونه آماده کړه چې د قدوس کور ته ورشو او هلته یې ورسه سره وغږیږو او احوال ترې واخلو. سمه ده امیر صاحب، امر مو په ځای کېږي. هغه رنجر هم در سره آماده کوي، کېدای شي له هغې خوا څوک ځان سره راولو. سمه ده امیر صاحب، رینجر کې به لاړ شو. د حمید خو هم راښکاره نه شو او نه یې تلیفون راوکړ. ته صبر چې زه ور مخکې شم او په تلیفون یې پوښتنه وکړم چې هغه تلیفون مې څه شو. او ما چې زه به پې ور مخکې سم، دا خو حمید را مخکې شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جماله ته یې؟ هو زه یم. ما هم دا اوس موبایل را واخیست چې تا ته زنګ ووهم، خو ته را مخکې شوې. ما خو له مخکې درته زنګونه وهل، خو موبایل مې راتمړي کار نه کوه. ښه وایه که نه، دا غږ خو دې ښه نه برېښي. څه خبره شوې او که د سفر ستړیا ده؟ هم د سفر ستړیا او هم د ورور غم. جماله مجید دا څه وایې؟ مجید مړ دی؟ دا ولې؟ بس څه به ووایم، زما یې نه منله، اخر یې زر وخوړه. ما ورته وویل چې خارج ذوق مه کوه، خو زما یې ونه منله، ولاړ. دا د کوزل شوې ښځه ترېنه پاتې شوله. خیر دی، حوصله کوه، همدغه به یې نصیب کې و. زموږ د ټولو دغه لاره ده. تاته مې په دې زنګ وویل چې ته هر څه برابر کړه، کفن اغوڅه زموږ د ښار روغتون کې ورکوو. ته هلکان د کلي ادارې ته ولېږه چې قبر وباسي، چې موږ تر څو درځو نو کارونه خلاص شوي وي. ګرمي ده او مړی هم ده. سمه ده، ته بېغمه شه. تاسو چې تر څو راځئ نو هر څه به مې جوړ کړي وي. هو رښتیا پلار دې خبر کړم او که نه؟ زه خو وایم چې نه به یې خبروو، دا یو څه وخت به یې په قراره باندې تېر شي. موږ خو هسې هم در روان یو او اخر هم خبرېږي، نو څه به ورته مخکې تر مخکې غمونه ډېروو. بس زما هم همداسې خوښه ده. تاسې به په څومره وخت کې کلي ته راورسېږئ؟ څه اندازه شته؟ موږ خو به یا د شپې ناوخته در ورسېږو او یا سهار وختي. ولې؟ هسې پوښتنه مې وکړه ځکه کلیوال هم خبرول غواړي، څو مېلمنو ته تیاری ونیسي. زموږ او ستاسې خو رواج دی چې د مړي کور ته پخه ډوډۍ ورولېږو او ورسره نغدې پیسې ملک ته ورکوو چې غوښه مخه پرې واخلي. همدغه خبره مې کوله جماله، ته دې ژوندی یې. زه ایله بېغمه شوم چې دغه د مېلمنو بار مې له اوږو سپک شو. نور څه خبره او یا کوم خدمت خو نشته؟ نه د اوس لپاره خو کوم خدمت نشته، همدغه څه چې مې وویل دغه را تیار کړه بس خلاص. سمه ده، زه د تلیفون بندوم او بیا دکان بندوم او کارونه پر مخ بیایم. په خیر راشئ. دا څه وشو؟ دا بیچاره مجید، اوف، زه باید لاړ شم، دا کارونه را خلاص کړم
هسې نه هغوی راورسېږي او موږ ورته همداسې ولاړ یو. وګل دینه د قدوس ماما دوی کور همدا دی؟ هو صاحبه همدا دی. ته صبر چې دروازه ورته وټکوم. دروازه ورووهه چې څوک یې راوځي او موږ ترې پوښتنې وکړو. سمه ده امیر صاحب. دا دی ټکوم یې ورته. څوک یا لکه دا یې دروتم لږ صبر وکړه. زه یم ګلدین. ته راوځه کاري صاحب در سره کار لري. قدوس ماما زلمی زوی لري؟ هو شته. یو خو یې ځوان دی او بل یې هم د ځوانۍ په درشل قدم ایښی دی. السلام علیکم قاری صاحب. تم ستړی مشې کاکا. وعلیکم سلام. څنګه یې ځوانه؟ ښه یم قاری صاحب. کور مو ودان چې زموږ پوښتنه مو وکړه. ښه ځوانه، یو څو پوښتنې درنه کوو. سم رښتیا ځوابونه به راکوې، که نه نو بیا د پلار پیدا کېدل دې ډېر مشکل دي. سمه ده قاری صاحب. څه چې رښتیا وي هماغه خبره کوم. ښه نو اوس ټوله کیسه راته تېره کړه ځوانه. خبره داسې ده چې پلار مې هر وخت ماښام تلو جومات ته، بېرته به کور ته راتلو او بیا به ماخوستن بېرته جومات ته تلو. خو په دغه ورځ ماښام هم کور ته رانغی. نو موږ فکر وکړ چې څه کار به وي، نو ماخوستن به راشي. هغه بیا هم رانغی. موږ پسې کوم بلدي ځایونه وو ټول مو ولټول، خو پلار مو نه و. بیا مو څه وکړل؟ نو بیا مو دا وکړل چې په سبا مو د نږدې او لرې ټولو خپلوانو کورونه ولټول، او چې لرې وو هغوی ته مو زنګونه ووهل، خو هلته هم نه و. بیا مو څه وکړل؟ بیا مو یې 19 شمېرې ته زنګ وواهه او هغوی ټول اړین شیان رانه واخیستل او د پلار د پیدا کېدو ډاډ یې راکړ. یوه بله پیښه هم شوې ده. دا یې خبره نه کوې که څه؟ هو رښتیا. په هماغه شپه زموږ د دهقان کور هم له کلي تللی و. هېڅوک یې هم نو خبر کړي. په چا مو شک شته؟ بل مو په هېڅ چا شک نشته. البته زما د پلار او د استم کاکا سره ورانه وه. حتی دواړو یو بل وهلي هم و. بس دغه یو نفر دی نو. لکه په څه شي ورانه وه؟ څه خبره وه او که نه هسې یو بل ته یې زړونه ډکو؟ نه لانجه وه. هغه هم د پولې لانجه، بلکې اوس هم شته. لکه څنګه د پولې لانجه؟ لږ په تفصیل ووایه چې په خبره سره پوه شو. خبره داسې وه چې اسلام کاکا خپله د پټي پوله زموږ د پټي منځ کې جوړه کړې وه. پلار مې چې په ګیله ورغی نو سره یو بل وهلي وو. اسلام کاکا مې ملامت و، ځکه پوله یې هم زموږ پټي کې اچولې وه. بالاخره یې راته پلار هم ووهه. داسې بل څوک شته چې ستاسې پرې دعوا او یا شک کېدی شي؟ یو خو مې اسلام کاکا شو، بل دغه لالګل ماما و. خو دا نشته نو دعوا به په چا وکړو، ځکه پلار مې دا دعوه لرله چې پوله اصل کې زموږ دهقان اچولې وه، هغه هم د اسلام کاکا په لمسون. بس سمه ده، موږ اوس ځو او د پلار لټون دې پیلوو. انشاءالله خدای مهربانه ده را پیدا به شي. رښتیا د لالګل کور ځای وطن یې درته معلوم دی چې له کومه ځای راغلی و؟ نه قاري صاحب، پلار ته مې د هر څه معلومات شته، زه یې نه یم خبر کړی. څه کوو امیر صاحب؟ ځو؟ او ځو له خیره، خو د ځان سره به اسلام هم پورته کړو چې هلته او ځکه ترې پوښتنې وکړو. نه پوهېږو چې د چا لاس به پکې وي. اول خو به اسلام نه پوښتنې وکړو او بیا به لالګل ته ځان ور ورسوو. رښتیا قاري صاحب، د لالګل ادرس او د ټلیفون شمېره مې د اسلام کاکا سره شته. اسلام کاکا او لالګل سره انډیوالان وو. بس اوس د قضیې یو خوا معلومیږي. ځئ چې ځو هلکانو.